يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم. اللہ فرمائی ان الذین بیشک آغا کسان آمنو چی ایمان روڑی ثم کفرو بیا کفرو کی ثم آمنو بیا ایمان روڑی ثم کفرو بیا کافر شی ثم ازدادو بیا سیوا شی دوی کفرن پا کفر کی لم یکن اللہ ندے اللہ جل شانہ لیغفر لهم چی دی بخنو کی ولا لیہدیہم نبا اخیدیت سبیلا نیغلار. بشر المنافقین زیر ورکا دی منافقانو تا بأن لهم چی بیشک دی دا پار عذابا عذاب دے علیما دردناک. الذین هاغ خلق یتخذون دا هاغ خلق تی یتخذون الکافرین یتخذون چی دی نسی الکافرین کافر خلق اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا دا مومنانونا ایبتغون ایدی لٹی عندهم دا دی کافر سر العزت عزت فإن العزت بیشکا پس بیشک عزت للہ خاص اللہ لرد جمیعا طول. دے آیت مبارکہ کی آیتون مبارکوں کی اللہ جل شانہ دا منافقانو چکم ناشکری دا غا ذکر کئی او دا اغی دا ناشکری چکم اغی تا سزا ملاوی کی غا ذکر کئی او یو بل قبیح عمل اغا دا منافقانو اللہ جل شانہ ذکر کئی. نا اللہ جل شانہ فرمائی آغا خلق چی ایمان روڑی بیا کافر شی بیا ایمان روڑی بیا کافر شی بیا کفر سیوا شی اللہ دس خلق نہ بخی او نہ تا جنت لار سمئی او دس منافقانو تزیر ورک چی دی دا پارس دردناک عذاب دے دا آغا خلق تی چی کافر دی دا کافر نے عزت غوڑی او مسلمانانی پریخی دی او طول عزت آخو دا اللہ جل شانہ سردے چال عزت ورکے او سوک ذلیل کئی. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا دا اللہ جل شانہ دا آغی خلق تذکرہ کئی چھے اغی ایو شانتی پا حقیقت کی اوزان خیبل شانتی صحیح دا او دس خلق تا منافقان ہوئی لکه دا منافقانو چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په قرآن باندې ایمان راوړو او بیا منکر شو بیا چې به صحابو سره نو قالو آمنا مونږ ایمان راوړې و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون چې کله به بیا د صحابونو لري شو دغه شیطانانو یهود و نصارا او کفارو سره به یوځای شو بیا به موږ به مسلمانانو پر ټوقې کوو موږ د دې سره نه یو ستاسو سره یو. نو الله جل شانو فرمای ان الذین آمنوا یو ځل ایمان راوړو ثم کفروا بیا انکار وکړو د نبی علیہ السلام باندې ایمان بیا انکار د نبی علیہ السلام په مخ کې ایمان نبی علیہ السلام نه جدا شي نو بیا انکار ثم آمنوا بیا چې صحابو سره نو بیا ورته چې موږ ستاسو سره یو مؤمنان یو او ثم کفروا بیا چې صحابونو جدا شي خپل مرګرو سره نه دی وي چې نه مونږ په دې پورې ټوقې کوو ثم ازدادوا کفرا بیا په دې خپل کفر کې دی نورم سیوا شي څه مطلب دی چې د مؤمنانو خلاف څومره چالونه یې هغه دی چلی دی ویلو په یو جنگ کې چې کله مونږ مدینې منورې ته منافقان د نبي علیه صلات وسلام سره تللو نو واپس چې راتله مدینې منورې ته نو په لاره باندې دی خپل منځ کې صحابه کرامو سره د منافقانو څه شر راغی نو دی یو دوه خبرې کړې وې دغه ځای کې ډېرې خطرناکې ډېرې خبرې کړې وې خو دا دوه ډېرې اهم وې چې الله جل شانو قرآن کې هغه ډېرې هایلایټ کړي. یو خبره دا کړې وه لا تنفقوا علی من عند رسول الله چې د نبی علیہ السلام سره کم خلک کینی پاسی وي په دې باندې دا رزق بند کې دا تاسو چې کومه چنده ورکوئ دا پې بنده کې دا تاسو چې دی له خوراک ورکوئ کجوري دا پې بند کې نو دی با خپل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه او تختی نو الله جل شانه جواب ورکوي دا دونه بدبخت قوم دی
چې په دې نه پوهېږي چې خزانې د ځمکې اسمانونو زما سره دي که دې سره دي، میراث د ځمکې اسمانونو زما سره دی که دې سره دی، دا په دې نه پوهېږي، دا هر څه خو زما دي. الله فرمایي دی په نبي علیه السلام په ملګرو باندې او په صحابه کرامو باندې رزق بندوي، رازق زه یم او مالک زه یم، دا ټولې خزانې زما دي. او دی وایي نبي علیه السلام سره چې کوم خلک کینی لا تنفقوا علی من عند رسول الله، په دې باندې خرچه مه کوئ. الله فرمایي هر څه زما دي، ولله خزائن السماوات والارض، ځمکې اسمانونو خزانې خو زما سره دي. الله فرمایي. او یو دویمه خبره دی کړې وه په هغې ځای کې چې مونږ کله مدینې منورې ته لاړ شو که نه، نو مونږ ډېر معززه خلک یو، د منافقانو وي، نو دا ذلیله خلک به د مدینې نه وباسو، لیخرجن الاعز منها الاذل. چې کله مونږ مدینې منورې ته لاړ شو دا صحابه چې نعوذ بالله ذلیله خلک دي، دا به مونږ وباسو. نو الله جل شانو فرمایل چې عزت او ذلت هغه زما په لاس کې دی، ښه عزت او ذلت زما په لاس کې دی. نو دی به څه کول؟ ثم ازدادوا کفره، صحابه کرام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې به جدا شو په خپل کفر کې به نورم سیوا شو، منصوبې به سیوا کړي. نو الله جل شانو فرمایي داسې خلک لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، داسې قوم چې د ایمان سره ټوقې کوي دا الله جل شانو نه بخي او نه به جنت ته بوزي. امام رازی رحمت الله علیه په دې آیت مبارکه باندې یو ډېره اهمه خبره ذکر کړي، هغه خبره د پښتنو مزاج ذکر کړی امام رازی رحمت الله علیه. هغه مزاج د پښتنو څه دی؟ په خپل غیرت کې او په خپل معمولی خبرو باندې په ایمان پورې ټوقې کول، دا د پښتنو مزاج دی. اوس ته ویم چې څنګه ډېر خلک به زما په دې خبرو سوچ کې چې یاره دی په مخ پښتنو پسې لګیایي، زم پنجابی نه یم پښتو یم، خو مسله دا ده چې زمونږ ماحول او زمونږ معاشره کې دا کارونه کیږي، د هغې د وجې زه بار بار دا تذکره کوم چې پښتنو کې دا قبیح عمل دی، دا لرې کول پکار دي. د دې دپاره بطور اصلاح په یو قوم پسې خاندل دا خو ناروا او ناجایز دي، د یو قوم مسخرې کول په بل پورې خاندل دا خو حرام دي. قرآن مجید کې الله جل شانه حجرات کې فرمایي یو قوم به بل قوم پسې نه خاندي او زنانه په زنانو پورې نه خاندي، کیدای شي دا چا پورې چې تاسو خاندئ دا ستاسو نه بهتري د الله په نسبت باندې. نو بیا هغه د پښتنو هغه غلط عمل او په ایمان پورې ټوقې کول هغه څه دي؟ هغه دا انسان دې بیمار شي، ټول عمر د الله رزق خوري، ټول عمر په صحت کې ګرځي، خو چې معمولی لږ بیماری پسې واشي دی خدای ته وایي یا الله صرف زه دې لیدلی یم، صرف زه دې لیدلی یم، بس یوه خبره. نو په معمولی سبب باندې دی په الله جل شانو پورې ټوقې کوي او په خپل ایمان پورې ټوقې کوي. وایي داسې ایمان زه منمه کله ناکله وایي چې په هغې کې صحیح تکلیف پکې. الله جل شانو په ایمان سره څومره چې د انسان ایمان سیوا کیږي که نه مضبوطیږي، دومره په تکلیف سیوا راځي. ګوره یاد ساتئ دا فارموله ده د الله جل شانو. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الله جل شانو فرمایي دا خلک به ایمان راوړي او دې ته به تکلیف نه رسي، داسې نشي کېدی. څومره چې دې ایمان مضبوطي دونه په دې تکلیف ډېر راځي. دا به زه راولم. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. نبی علیہ السلام فرمایل د ټول نه زیات تکالیف په انبیاء کرامو راځي او بیا چې د هغې سره څوک ځان څومره یو شان کوي دونه تکلیف په هغې زیات راځي. د ایمان سره دا خبره ضروري دی چې تکلیف په راځي، خو په تکلیف راتلو باندې دا انسان له نه دي پکار چې الله جل شانو ته وایي صرف زه دې لیدلی یم. په معمولی خبره ایمان ته ګوته نیول دا په ایمان پورې ټوقې کول دي. پوهېږئ په دې باندې؟ او دا د مسلمان کار نه وي. که د په زړه کې ایمان مضبوط وی دا به چېرته دا نه وی ویلی چې یا الله صرف زه دې لیدلی یم. که دا صحیح مؤمن وی چېرته به د الله جل شانه نه په معمولی اسبابو باندې ګیلې نه کولې. معمولی غریب شي او لږ تکلیف پرې راشي پیسې ورسره نه بیا څه وایي یا الله صرف زه دې لیدلی یم، زه مسلمان یم، قرآن ته ناست یم، حدیث ته ناست یم، لمونځ کوم، نو په ما دې راوسته. دا هغه کفریه الفاظ دي، د کفر الفاظ دي
چې الله جل شانه اشاره کوي په دې آیت مبارکه کې دغه طرف ته چې دی په ایمان پورې ټوکې کوي. کله مسلمان شي ډېر نیک شي، لږ ساعت پس شي بیا زمانه انکار وکړي، بیا ایمان راوړي بیا انکار وکړي. نو دس سړی الله جل شانه فرمایي چې د انجام هغه کفر او د جنت ته نه پرېږدم. او امام رازي رحمت الله علیه هم دغه شان خبر ذکر کړي، وی کم سړی چې دا بار بار په معمولی سبب باندې الله جل شانه ته وایي چې یا الله ته دا چل کې ته دا چل کې، زه دا چل کوم ته دا چل کې، او زه ایمان والے م ته ما سره دا چل کې، او ته دا شی کې او ته دا شی کې. د دې انسان امام رازي رحمت الله علیه فرمایي اخري انجام هغه کفر دی، کافر دی د دنیا نه. ځکه الله جل شانه فرمایل داسې سړی چې کله ایمان کله کفر، کله ایمان کله کفر، کله ایمان کله کفر، لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. الله فرمایي لم یکن الله لیغفر لهم، نه بخمه ولا لیهدیهم سبیلا، نه جنت ته پرېږدم. دومره خطرناکه خبره وره دا سیزونه په مونږ کې دي. زموږ طبیعت داسې دی چې معمولی خبره او معمولی سبب باندې الله جل شانه ته وایي یا الله داسې یا الله داسې یا الله. زنانه خصوصا دا چل ډېر کوي، زنانه دا خبرې کوي بار بار په معمولی خبره ناشکری د الله جل شانه داسې نه پکار، غلطه خبره ده. ځکه الله جل شانه فرمیدا نه منافق کاری دا د مسلمان کاره نه پوهېږي په دې خبرو باندې. معمولی سیزونو باندې الله جل شانه ته ګوته نیول، خپل ایمان هغه کله پرېښودل، کله بیا راتلل. د دې مطلب دا دی امام رازي رحمت الله علیه فرمایي چې ستا په زړه کې د ایمان وقعت نشته، نو کم ایمان چې د انسان په زړه کې قدر نه دا ایمان د سره ایمان نه دی. امام رازي رحمت الله علیه فرمایي دا سړی مسلمان نه دی، په ایمان پورې اصل کې ټوکې کوي. په دې سیس کې ډېر زیات احتیاط کول پکار دی چې د الله جل شانه نه د عافیت سوال کوي. د څه؟ د عافیت دا مطلب چې یا الله ما ته په زندګۍ کې اسانی راوله. څه راوله؟ اسانی، چې زه په دین اسلام هم صحیح روان یم، زما ایمان هم درست دی، او د هغې سره ما ته اسانی مي زما په دین کې، زما په ایمان کې ما ته اسانی. ځکه کله ناکله داسې تکالیف راشي چې انسان خپل ایمان پرېږدي، خپله عقیده پرېږدي، خپل قرآن پرېږدي، خپل مذهب پرېږدي، هر څه پرېږدي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې د اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبلېږي. صحابي تپوس وکړو یا رسول الله، بیبي و د نبی علیه السلام ام سلمه رضی الله عنها، یا رسول الله اذان او د اقامت په منځ کې کومه دعا وایو؟ نبی علیه السلام فرمایل اللهم انا نسألک العفو والعافیة فی دیننا و دنیانا. دا دعا وایه، د عافیت سوال کوي د الله جل شانه نه. الله جل شانه فرمایي ان الذین آمنوا، بشکا کسان چې ایمان راوړي ثم کفروا، بیا کفر کی، ثم آمنوا بیا ایمان راوړي، ثم کفروا بیا کافر شي، ثم ازدادوا بیا سیوا شي دوی کفرن په کفر کې. لم یکن الله لیغفر لهم، الله جل شانه داسې خلک نه بخي ولا لیهدیهم سبیلا، نه ورته جنت لار سیده کوي. الله فرمایي بشر المنافقین، دې منافقانو ته زیری ورکړه. مطلب د دې خبرو دا دی چې یاره دا مخکې د کمو خلکو تذکره وشوه، دا منافقان دي. بشر المنافقین، زیری ورکړه دې منافقانو ته بان لهم عذابا الیما، د دې لپاره دردناک عذاب دی. الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، دا منافق داسې خلک دي چې دا کافر دا خپل دوستان جوړي د مؤمنانو نه بغیر، مؤمنان پرېږدي او کافر خپل دوستان ګڼي. څه دپاره؟ ایبتغون عندهم العزه، الله فرمایي دې دپاره چې دې دا وایي چې عزت ته کافرو سره دی، خو نه، فان العزة لله جمیعا، ټول عزت ته چا سره دی؟ د الله سره. دا یو بل ډېر اهمه مسله الله جل شانه ذکر کوي، هغه د دې قوم مسله ده، کوم چې پاکستانی قوم دی او بعضې نور قومونه چې هغه مسلمانان دي، چې هغوی وایي چې یاره د یهودو سره او د نصاراو سره عزت دی. که مونږ د یهودیانو د عیسیانو خیال وساتو نو مونږ ته به ډېر عزت هغه میلاو شي. او دې ته پته نشته چې الله جل شانه فرمایي ما سره عزت دی، بل چا سره عزت نشته په کائنات کې. په الله مې د قسم کې ټول کائنات راجم شي، انسان ته ذره برابر عزت نشي ورکولی، او ټول کائنات راجم شي، یو انسان هغه ذره برابر ذلیله کولی نشي چې کله الله نه یې غوښتي. بس چې الله جل شانه غوښته دا کارونه کېږي، چې الله جل شانه حکم نه یې کړی دا څیزونه نه کېږي. ګورنې ابراهیم علیه السلام ته ټوله دنیا د هغه خلاف شوه او ذلیله کوي حضرت ابراهیم علیه السلام، او چې الله جل شانه حکم وکړو چې نه ابراهیم علیه السلام ته به زه عزت ورکوم، په اور کې ګورې الله جل شانه ورته جنت راټوکوي، په اور کې ورته الله جل شانه جنت ورکوي ابراهیم علیه السلام. دا الله جل شانه فرمایي ان العزة
لله جميعا، ټول عزت ته چا سره دی؟ د الله جل شانو سره دی. نو دا زمونږ د قوم او خصوصا د عربو ممالکو، د بعضې عربو ممالکو د هغې یو غلط سوچ دی چې امریکا عزت ورکوي او اقوام متحده UN هغه عزت ورکوي. خو داسې خو نه ده، ځکه خپلې فیصلې هغې له وړي. الله جل شانو فرمایي دا خو کار د منافقانو دی، د مسلمان نه دی. ځکه او د حرم امام چې هغه کله تقریر وکړو که نه، او کله د سعودي بادشاه او د هغه زوی هغه اجازت ورکو هلته د کلبونو او هلته داسې حرکات شروع کړل چې هغه د دین اسلام خلاف و. نو صالح الطالب څه وي، هغه په منبر ودرېدو، وایي موږ په خپل منبر باندې وایو چې دا حرام کارونه دي او ناروا دي، او دا منافقان په خپلو منبرونو باندې څه وایي چې دا زمونږ عزت دی او دا زمونږ تهذیب دی او دا خو یو ماډرنزم دی، یو جدت پسندي ده. دا منافقان وایي، موږ وایو چې نه دا څه دی، دا منافقت دی، دا فحاشي ده، دا بېحیایي ده، دا د الله د کتاب او د پیغمبر د احادیثو د سنتو خلاف دي. نو هغه سړی ورک شوی اوسه پورې پته ونه لګېده د امام حرم د څه دپاره؟ د یهودو دپاره. الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. الله جل شانه فرمایل چې ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی یو سړی راغی منافق و، اوس مسله کې راغلی و په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی زما دا فیصله دی یهودي سره، منافق و، زما دی یهودي سره فیصله دا وکړه. اول خو مسله دا جوړه شوې وه چې دی یهودي وي چې نبي علیه السلام له فیصله وړو، او د منافق وي چې نه کعب بن اشرف یهودي له فیصله وړو، چې هغه ډېر د فیصلو سړی و، یهودي و، او یهودي ته پته وه چې زمونږ د یهودي مشر صحیح فیصله نشي کولی، صحیح فیصله کو څوک کوي هغه نبي علیه الصلاة والسلام. نو فیصله راوړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له، نبی علیه الصلاة والسلام فیصله وکړه د یهودي په حق کې، صحیح فیصله وکړه چې کوم الله جل شانو ښودلې وه هغه شان فیصله وکړه یهودي په حق باندې. نبی علیه السلام فیصله وکړه، هغه منافق زه خدا نه منم، را چې زه ابوبکر صدیق له، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له فیصله وکړه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه، وایي ما ته دا نه منظوره، عمر له به فیصله ویسو، وایي ټیک ته یهودي وته چې اوس عمر له یهودي ته پته وه چې کومه فیصله نبي علیه الصلاة والسلام وکړه د هغه صحابه هم هغه شانتې فیصله کوي، د هغې خلاف خو نه شي کولی. حضرت عمر هته دروازه وټکوله ټک 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 ټک، حضرت عمر راووتو بار، یې څه مسله ده؟ یهودي ورته وایي زه او دا نبي علیه الصلاة والسلام لاړو، نبي علیه السلام زما په حق کې فیصله وکړه، بیا دوی ما ته نه ده منظوره، ابوبکر صدیق له رالو، ابوبکر صدیق بیا زما په حق کې فیصله وکړه، دوی چې عمر له ځو، عمر به زموږ صحیح فیصله وکړي. وایي تا له راغلي یو جي، هغوی دلته ودرېږه، زه راځم کور ته لاړو، تورې راواغسته او د منافق نه سر هغلته غزار کو، او وی کوم سړی چې د جناب محمد رسول الله په فیصله نه وي خوشحاله، د عمر فیصله د هغه دپاره دقه شانتې ده څنګه چې ما وکړه. الله جل شانه فرمیل الم ترى آیت نه ګوري الی الذین هغې خلکو ته یزعمون چې دی ګمان دا دی چې انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، زموږ په قرآن هم ایمان دی، په مخکینی کتابونو هم ایمان دی، خو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دی شیطانانو پسې خپلې فیصلې ګرځوي، هغه یهودي له، هغه منافق وي چې یهودي له فیصله وړو، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دی فیصلې یهودو له وړي، وقد امروا ان یکفروا به، الله خو دې ته دا حکم کړی چې طاغوت او د شیطان د ده نه انکار وکړي او د ده خبره مه منې. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، د شیطان خو کار دا دی چې هغه تاسو ګمراه کوي، لرې هم چېرته شغئ، د دین اسلام نه هم لرې کوي. الله جل شانو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باره کې آیت مبارکه نازل کو چې عمر چې څه وایي که نه هغه درست دي، عمر چې څه کوي هغه درست دي، عمر صحیح وي. کوم سړی چې د محمد رسول الله په فیصله باندې رضا نه وي، د عمر فیصله د هغه دپاره دغه شانتې ده حضرت عمر چې څنګه وکړو. نو مونږ اوس نه د قرآن په فیصله باندې رضا یو، د پیغمبر په فیصله باندې رضا یو، مونږ د چا په فیصله رضا یو؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چې اویا کاله موږ مونږ په UN پسې خپلې فیصلې وړو،
په اقوام متحده یهودو پسې خپلې فیصلې وکړو زمونږ فیصله امریکا کوي زمونږ فیصله برطانیه کوي زما د ملکونو تقسیم برطانیه کوي یهودیان کوي خاورې بعد دا قوم د ښې ورځې خاوندان شي الله جل شانه یو سوی دی ومن لم يحكم بما انزل الله تاسو ته ما ویلي چې مفتی اعظم څوک دی الله جل شانه دی مفتی اعظم څوک دی الله جل شانه ويستفتونک دستانه فتوا غواړي قل الله يفتيكم الله تاسو له فتوا درکوي يسألونك دیتا نه تپوس کوي ته ورته ووایې چې الله جل شانو داسې وایي ته ورته ووایې چې الله جل شانو داسې وایي ته ورته ووایې چې الله جل شانو داسې وایي فتوا څوک ورکوي الله جل شانو مفتیان دي ټول مفتیان دي زم مفتی یم زم مفتی یم مفتی اعظم څوک دی الله جل شانو مفتی اعظم دی الله جل شانو فتوا ورکړي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون کم خلک چې د الله په کتاب فیصله نه کوي دا کفار دي او ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون کم خلک چې د الله په کتاب فیصله نه کوي دا مشرکان دي ظلم شرک ته وایي ان الشرک لظلم عظیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون کم خلک چې د الله جل شانو په وحي فیصله نه کوي دا مشرکان دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون کم خلک چې د الله په کتاب فیصله نه کوي دا فاسقان فاجران دي الله جل نه هنجار خلک الله جل شانو داسې انداز کې فتوا پیش کوي اوس حدیث شریف کې راځي امام حاکم رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی دی فرمایي چې من حکم بغیر ما انزل الله چا چې د الله جل شانه په نازل کرده وحی باندې فیصله ونه کړه پوهېږئ دغه ما ته وګورئ د وزیر اعظم نه پوهېږي د صدر نه د چیف جسټس نه د تمامو وکلاو نه د دې زمانې ملیانو نه چې کوم فیصله کوي د خلکو د دې زمانې حجیانو او سپینو ټوپو والا او سپینو جامو والا اټولو ته الله نبي علیه صلات وسلام فرمایي من لم يحكم بما انزل الله چا چې د الله جل شانه په وحي باندې فیصله ونه کړه وحابه او د چا طرفداري وکړه ورتشه او رشوت یې واغستو القي في قعر جهنم دا به د جهنم په هغې کنده کې الله جل شانه د قیامت په ورځ ګزار کړي لم یبلغ قارها في 500 عام په 1500 کاله کې به هم د هغې یخ ته ونه رسي داسې کندې ته به الله جل شانه ګزار کړي موږ هم فیصله کوو د خلکو نه الله جل شانه فرمایي چې دا منافق قوم دی منافق کم خلک چې د غیر الله نه ما سوا د بل چا نه عزت غواړي چې بل څوک به زما عزت وکړي نه الذین دا هغه خلک دي هم الذین دا هغه خلک دي یتخذون الکافرین اولیاء یتخذون چې دی نیسي الکافرین کفار اولیاء دوستان من دون المؤمنین او مؤمنان پرېښي دي چې د هغې په غېږ کې ناست دي تاسو ته پته ده چې څوک دي ایبتغون عندهم العزه دی د کافرو نه عزت غواړي ایبتغون آیا دی لټی عندهم د الله د کفارو سره العزت عزت فان العزة لله جميعا تاسو ته پته نشته ټول عزت خو الله جل شانو ورکوي تمام عزتونه د الله سره دي ټایم شته څو منټه پاتې هغه یو سوال نیم خو به پوښ 2 منټه کې یو ځای کې چې مړی وشي کله نو نارینه د هغې تعزیت لځي نو آیا ښځې هم تعزیت له تلی شي او که نه شي تلی او ښځې هم تعزیت له تلی شي په شرط دی چې فتنه او فساد او نقصان ترې نه جوړېږي تلی شي امام شامی رحمت الله علیه په رد المحتار کې او الموسوعة الفقهیه په هغې کې دي چې وتستحب التعزیة للرجال والنساء د زنانو او د سړو د دواړو دپاره تعزیت کول دا مستحب دي زه مفتی کورس کوم د تخصص طالب علم یم تپوس مې دا کو چې فقه حنفي د هغې په کتابونو کې اکثر د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام ابو یوسف رحمت الله علیه محمد رحمت الله علیه کوم چې د هغې شاګردان دي د هغې په خپل منځ کې اختلاف وي چې امام صاحب داسې وایي امام محمد صاحب داسې وایي امام ابو یوسف صاحب داسې وایي نو کله چې اختلاف ته د امامانو په خپل منځ کې راشي نو چا په خبره باندې به عمل کوو دا خو ډېر یو اوږد بحث دی خو مختصره خبره ده کله چې په فقه حنفي په کتابونو کې د هغې خپل یو مزاج او خپل یو اصول دي د فقه حنفي هغه دا چې کله اختلاف راشي د استاز او د شاګردانو په منځ کې په یو مسله کې نو ګورې به که مسله چېرته د عبادت و نو د امام ابو حنیفه خبره به مني ځکه امام ابو حنیفه ډېر احتیاط کړی په عباداتو کې که د عبادت مسله و د امام ابو حنیفه مني
او که چېرته د فیصلو مسله و د امام ابو یوسف په منې ځکه هغه قاضي او چیف جسټس ړومبی د دین اسلام د هارون رشید په زمانه کې او که چېرته مسله د تجارت او د معاملاتو نه د امام محمد رحمت الله علیه مسله ومني دا خلاصه مې ته بیان کړه دا نور ډېرو